د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. عباس ستانکزي د ډیورنډ فرضي کرښه په هیڅ صورت نه منو. بلخوا د دوحې د غونډې په اړه د طالبانو د مخالفینو ګډه اعلامیه د خلکو د ارادې پر اساس د قانوني دولت د جوړېدو زمینه برابره شي. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبرونو ته. دوستانو پوره حاله سره ویډیو کې ورو که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره یې همدا اوس سبسکرایب کړئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي ویلي دي چې ډیورنډ فرضي کرښه هیڅ افغان ته د منلو نه ده او نه یې هم دغه کرښه پخوا منلې ده. نوموړي د څرګندونې نن پنجشنبه 26 د سلواغې په لوګر کې د شوروي یرغل د ماتې د ورځې په موخه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې او زیاته کړې ده چې پاکستاني چارواکي دي د افغانستان او افغانانو په اړه له بې ځایه تبصرو او نیوکو لاس واخلي. بلخوا د طالبانو مخالفو جریانونو په یوه ګډه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي او د دوحې د غونډې له ګډونوالو غوښتنې چې په دې غونډه کې د ټولو سیاسي اړخونو حضور ته د زمینې په برابرولو سره د یو داسې فرصت رامنځته کړی چې د ملي بهیر له لارې اوسني وضعیت بدل او د افغانستان د خلکو د ارادې پر اساس قانوني دولت جوړېدو ته زمینه برابره شي او په هېواد کې روان کړکېچ پای ته ورسیږي. دا اعلامیه نن پنجشنبه 26 د سلواغې خپره شوې او په پای کې د طالبانو مخالفینو د ښځو انفرادي خوځښتونه، 8 ګوندونه او څو شوراګانې لیکل شوي دي. جمعیت اسلامي وحدت، جنبش ملي اسلامي دعوت او د افغانستان ژغورنې لپاره ملي مقاومت جبهه د دې اعلامیې لاسلیکونکي بلل شوي دي. دا وی د نن ورځې چمتو کلی خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.